الله رب العزت چې څوک بچ کین هغه څوک مړ کولای نشي، او الله رب العزت چې څوک مړ کین هغه څوک بچ کولای نشي. جی الله کون په یکون ذات ډیر سره مکمل وګورئ. څنګه چې تاسو ته پته ده چې د آذربایجان نه چې یو جز راتو او دغه په 67 مسافر په هغه کې ناسو د قازقستان په مقام باندې چې هغه د نوکرش شو او په هغه کې د یو مسافر ناسو د سیټ چې تاسو تخکاری د یو مسلمان دی کنه، او وای کله چې دا جز چې د سره د مرغۍ ولګي د کنه نو خلکو ډیر عزت چې غری شروع کړ، دا جز چې د ډیر خراب انداز کې کتر روان شو. نو د کس ویل کنه دا مسلمان دی، دا و چې ما اشهد ان لا اله الا الله دا کلمه می ویل ځکه چې الله رب العزت چې د لوی ذات چې څوک بچ کی کنه نو هغه څوک نشي مړ کولای، چې څوک مړ کی نو هغه څوک بچ کولای نشي. جی دا کس چې دا کنه دا و چې کله تیاره کتر روان شو او کله چې د تیاره کتر اول به دغه نه پس چې یو بلک وشو دماغه وشو او دا جس چې نو د دوه ټوکړي شو، چې کله دوه ټوکړي شو کنه د یو طرف اور واغستو د بل طرف چې نو اور روان غستو، نو دا مسلمان چې ونه دا پاغه کې و ملګرو. نو الله رب العزت ډیر لوی ذات ته کنه چې کله څوک بچ کی کنه نو هغه په دې طریقه مو بچ کی کنه. تاسو وګورئ دغه یو جس کنه چې دغه جس کتر روانو په کار چې ټول ختم شي، او چې الله رب العزت څوک بچ کی کنه نو هغه په دې طریقه باندې هم بچ کی. موږ ټول په کار چې الله رب العزت صحیح یقین کو او الله رب العزت صحیح عبادت وکړو، ځکه چې الله رب العزت ته وګوره کنه څومره لوی ذات ته کنه چې و تیاره ده یو جز روان دی او هغه کې چې دی نو دومره 67 مسافر دغه نه پس چې دی نو دا مسلمان چې دی نو هغه پکې بچ شو. پای کې کم مسلمانان چې پکې بچو کم کسان نو پای کې دا هم وو دغه نه پس چې دی ملګرو موږ ټول لپاره کار چې الله پاک عبادت کو پنځه وخت موږ کو د مرګ پته نه لګي چې مرګ څه ټیم راځي، وای راځي خلک په ترتیب باندې، خو بیا چې واپس د دنیا را نو به ترتیب دي پته نه لګي چې په کم وخت کې د مرګ راځي، په کم ټیم کې ته د دنیا نه ځي. نو دا ویډیو ټول مسلمانانو ته شیر کړئ په دې کې موږ ډیر عزت غټ عبرت ته چې الله رب العزت څومره لوی ذات ته کنه کون په یکون ذات ته کنه چې هغه چې نو دا کس په کومه طریقه باندې بچ شو. جی او د سټ چې تاسو تصویر ښکارنی نو ما دا ویډیو سره شیر کړئ یار، زما چینل سره سبسکرایب کړئ، کسو کوم منځونه نه کوئ ضرور منځونه کوئ، د مرګ او ژوند هیڅ پته نه لګي، پنځه وخت خپل منځ کوئ، د قران شریف تلاوت کوئ. دا تاسو ته په هر ویډیو کې ما چې څومره ویډیوګانې جوړ کړې واکه زه کوشش کوم چې دا تاسو ته دا خبره وکم کنه چې ژوند او د مرګ هیڅ پته نه لګي.